السلام علیکم ویلکم بیک ټو انذر ویډیو خراغلاست درته دوستانو د یو بل ویډیو کې کوم چې انګلیسي زده کړه ده او په دې کې موږ نن انګلیسي جملې هم وایو یو دیرش جملې راوړې دي کوم چې روزمره ژوند کې کاري لکه څنګه چې تیری ویډیوګان موږ هم دې پروسس باندې جوړو نو راځي چې شروع کوو ټول وړاندې لومړی you are brave you are brave ته زړور یې دا صفت کې هم راځي او چا باندې یو کمنټ پاس کولو ته هم راځي you are brave ته زړور یې داسې یو کار وشي هغه خپله قصه ورته کوي نو ته ورته وایي چې you are brave یار یعنې ته زړور یې دویم you made a mistake you made a mistake you made a mistake تاسو یوه تېروتنه وکړه یعنې تا یو غلطي وکړه تا یو اشتباه وکړله مسټیک غلطۍ ته وایي یعنې تېروتنه هم غلطۍ ته وایي پښتو کې اصلي پښتو کې یو میډ ا مسټیک تاسو یو تېروتنه وکړه یا تا یوه غلطي وکړله سمپل چې موږ چاته تا یو غلطي وکړه دریم I regret it I regret it regret اصل کې پښیمانتیا ته وایي صحیح ده زه دا افسوس کوم یعنې زه پښیمانه یم په یو کار سړی وکړي په هغې پښیمانه یم نو بیا درته وایي چې I regret it زه پې پښیمانه یم یا زه پښیمانتیا کوم یا زه افسوس کوم په هغه کار باندې یا په هغه شي باندې یا په هغه لفظ باندې چې ما ویلې د هر شي باندې پښیمانتیا کول ته I regret it regret ویل کېږي ځان له او I regret it زه دا افسوس کوم یا زه پښیمانتیا کوم صحیح شو څلورم I'm in a problem I'm in a problem یا I'm in a problem زه په یوه ستونزه کې یم یا زه په یو مشکل کې یم صحیح شو پرابلم وی مشکل ته زه یو مسله کې یم زه یو مشکل کې ماته یو مشکل پېښ شوی صحیح شو پنځم please forgive me please forgive me ما وبخه مهرباني وکړه ما وبخه دا پلیز چې دی کله چې ته چاته یو مؤدبانه طریقې سره یا ریکویسټ ورته کې please forgive me ما وبخه صحیح شو چا نه چې غلطي وشي او بېرته ترېنه معافي غواړي یا ورته وایي چې ما ته بخښنه وکړه نو هلته موږ دا استعمالولی شو چې please forgive me صحیح شو اوس راځو شپږم نمبر promise me promise ویل کېږي وعده اخیستل یا پښتو کې سوچه پښتو کې ورته ژمنه ویل کېږي معنا یې داسې ده ما سره ژمنه وکړه یعنې ما سره وعده وکړه کله چې ته چا نه یو وعده اخلي promise چې ورته promise me خبر درته کوم چاته به نه کې وعده وکړه نو هلته موږ دا استعمالوو promise me دا ډېر زیات کارېږي promise me ما سره وعده وکړه یا ما سره ژمنه وکړه اووم I'm right here I'm right here یعنې زه دلته یم کله چې ته چاته وایي چې زه همدلته یم I'm right here یا زه تاسو سره یم موږ اکثر وایو که نه زه دلته یم یا تاسو سره یم ولاړ یم در سره نو ورته ویلی شي چې I'm right here زه همدلته یم موږ اکثر وایو همدلته یم یا دلته یم اتم no need for that دې ته اړتیا نشته no need for that یعنې دې ته ضرورت نشته موږ ته یو څوک وایي چې زه تاته دا کار کوم یا هغه کار درته کوم راته لګوي نو ته ورته وایي چې no need for that ضرورت نشته موږ اکثر وایو ساده الفاظو کې ضرورت نشته موږ ورته وایو نو هغه وخت موږ دا کارولی شو no need for that یعنې ضرورت نشته کله چې چاته د یو خبرې جواب کوي چې نه د دې ضرورت نشته ماته نو ته ورته ویلی شي no need for that دې ته اړتیا نشته یا دې ته ضرورت نشته نهم you can go now تاسو اوس تلی شئ you can go now یعنې ته اوس تلی شئ یو کار درته څوک وکړي او هغې ته وایي بس ستا نور کار ختم شو مقصد دا دی ته نور تلی شي you can go now ته تلی شي موږ لنډ وایو که نه ته تلی شي لسم don't bother me ما په تکلیف کوه ما bother ویل کېږي تنګولو ته یا په تکلیف کولو ته څوک په عذابولو ته bothering don't bother me ما په تکلیف کوه یا ما په عذابوه ما هغه وخت موږ دا کار وایو څوک ته ډېر تنګي ته ورته don't bother me ساده الفاظو کې ما مه تنګوه داسې وایو موږ که نه نو هلته موږ دا استعمالولی شو یولسم I can drive زه موټر چلولی شم ته چاته چې دا موټر ما ته راځي چلوم نو هغه ته وایي ته نه شي چلولی ته ورته I can drive زه چلولی شم صحیح شو دولسم I was joking
I was joking. ما ټوکې کولې. ما ټوکې کولې. یو چا سره په ټوکه کې یو خبره وکړي او هغه خفه شي درنه ته وته چې I was joking. ما ټوکې کولې. صحیح شو؟ دیارلسم He is very intelligent. He is very intelligent. او بخښه د very کې وای پاتې شوی دی. He is very V-E-R-Y. intelligent وی ذهین هوښیار ته معنی دې ده he is very intelligent هغه ډیر هوښیار دی هغه ډیر ذهین دی کله چې د چا یو صفت کې بل چاته هغه ډیر هوښیار دی he is very intelligent intelligent وی ذهین هوښیار ته څوارلسم I knew it I knew it I knew it زه پوهیدم I knew it زه پوهیدم یو کار واقع کیږي او ته خبرو چې داسې به کیږي بیا هغه کس ته وایي چې زه پوهیدم I knew it یعنې زه خبر وم چې څه به کیږي هغه وخت موږ دا ورته ویلی شو چې ستا د ذهن مطابق هغه کار وشي بیا هغه کس ته وایي چې I knew it پنځلسم I'm not hungry I'm not hungry زه وږی نه یم I'm not hungry زه وږی نه یم ساده اوس راځو شپاړسم ته Can I help you Can I help you آیا زه در سره کومک کولی شم Can I help you موږ هغه وخت استعمالولی شو کوم وخت چې یو سړی کار کوي او ته نږدې ورشي او ورته وایي چې زه سره مرسته وکړم یا زه سره کومک شم زه در سره اکثر خلک وایي لاس وکړم په مختلف پښتو کې مختلف طریقې سره ویل کېږي Can I help you زه سره کومک شم یا زه سره مرسته وکړم یا زه در سره مدد وکړم هغه کار کې صحیح شي یو چاته وړاندیز کول چې تا سره لږ مدد وکړم په دې کار کې نو دا موږ ویلی شو Can I help you زه سره مدد وکړم یعنې کار لاس ته سره وکړم دې کار کې ولسم So you are here So you are here So you are here نو ته دلته یې مقصد دا دی چې څوک ته ډېر زیات وګرځو پسې ګوري پیدا نه کړي او اخر یو ځای کې پیدا کړي نو ته ورته So you are here نو ته دلته یې موږ اکثر یو که نه څوک چا پسې وګرځېږو بیا چې کوم ځای کې پیدا کړو ته ښه نو ته دلته یې موږ اکثر داسې وایو نو دا هغه وخت استعمالېدی So you are here نو ته دلته یې اتلسم As you wish As you wish دا جمله ډېره زیاته کارېږي اکثره ځایونو کې څنګه چې دې خوښه وي یا څنګه دې چې خوښه وي مقصد دا دی چې یعنې یو چاته چې وایي چې داسې کار وکړه او هغه هغسې کار نه کوي یا ستا خبر نه مني ته ورته اخره کې وایي چې څنګه چې دې خوښه وي As you wish یعنې څنګه چې ستا مرضي As you wish نور خبر ورسره نه چېړې خبر ورسره ختمه کړي As you wish څنګه چې دې خوښه یعنې بس څنګه چې ستا زړه دی هغسې وکړه هغه وخت موږ دا کارولی شو As you wish څنګه چې ستا خوښه یعنې مقصد دا دی او دلته معنا ده څنګه دې چې خوښه وي صحیح شو نولسم Stop talking rubbish Stop talking rubbish معنا یې فضول خبرې بند کړئ فضول خبر نه خو پوهېږئ څه مقصد دی چې ګډې وډې خبرې څوک کوي Stop talking rubbish فضول خبرې بند کړئ څوک لګي ګډې وډې خبرې کوي ته په قار کې راشي ورته چیرې Stop talking rubbish یا stop nonsense nonsense هم فضول خبرو ته ویل کېږي rubbish هغې نه لږ زیات دی نو څوک چې فضول خبرې کوي ته ورته چې stop talking rubbish یعنې ګډې وډې خبرې بندې کوي که د کار خبره نه وي غوسه کې چې سړی راشي هغه وخت دا کارولی شي یا د نصیحت په طرز یې هم استعمالولی شي شلم mind your language mind your language خپلې ژبې ته پام وکړئ مقصد دا د دې نه ده چې څوک یو تاسو سره په بده لهجه خبرې کوي نو ته ورته چې mind your language خپلو خبرو ته دې فکر وکړه یعنې لږ په طریقې سره خبرې وکړه مقصد دا دی د دې mind your language یعنې خپلې ژبې ته پام وکړئ خپلو خبرو ته یې پام وکړه خپل ګډې وډو خبرو ته پام وکړه ته څه ګډې وډې وې راته څوک تا سره بدتمیزۍ طریقې سره خبرې کوي ته ورته جواب کې بیا وایه mind your language یعنی دا ډیر مؤدبانه او تمیزدار طریقې سره هغې ته جواب ورکول دي چې ورته وایي mind your language یعنی لږ په طریقه او لږ په ادب خبره کوه جواب ورکوه یوویشتم They are great people They are great people دوی ښه خلک دي یا هغوی ښه خلک دي کله چې د چا یو صفت کې یو فامیلي سره ملاقات دي وشي او ته راشي خپل منځو کې ناست They are great people ښه خلک دي ډېر great people یعنې ډېر ښه خلک great ډېر ښه خلک صحیح شو دویشتم Are you sure Are you sure
شور یقین مطمئن ته ویل کېږي یقیني ته. د دې معنی دلته دا ده ته مطمئن یې. Are you sure؟ چانه ته کنفرم کول غواړې چېرې ته مطمئن یې په دې خبره باندې ته یقیني یا همداسې دې خوښه ده. Are you sure؟ ته مطمئن یې یا یقیني چې هغه یو سړی فیصله واخلي نو ته به ورته وایې چې بس صحیح ده. Are you sure؟ یعنې ته مطمئن یې یقیني په دې خبره باندې. درویشتم drive slowly. drive slowly ورو موټر چلاوه. کله چې څوک ډېر تیز موټر چلوي نو ته ورته وایې چې drive slowly یعنې لږ طریقې سره په سلو چلاوه. څلوېښتم it's not my fault. it's not my fault. fault ویل کېږي غلطي ته. دا زما غلطي نه ده. it's not my fault دا زما غلطي نه ده. پنځه how much is this؟ how much is this؟ دا په څو دی؟ دا په څو دی؟ کله چې قیمت معلومې ته ورته وایي how much is this؟ دا په څو دی؟ آخري صفحه شپږویشتم what did you say؟ what did you say؟ what did you say؟ ته څه وایې؟ یو څوک تا ته بده یا تیزه خبر وکړي نو ته په تا ښه ونه لګي. ته ورته وایې څه دې ووایې؟ موږ اکثر وایو که څه دې ووایې یعنې مقصد دا د څه ګډې وډې وي. موږ وایو که نه یو څوک موږ ته څه خبر وکړي چې زموږ په زړه نه وي بیا ورته موږ وایو چې څه دې ووایي هغه وخت موږ دا کارولی شو. what did you say؟ څه دې وویلي؟ یا یو خبره باندې پوه نه شي ساده الفاظو کې نو ته ورته چې what did you say یعنې څه دې ویلي. خو اکثره غوسه کې کارېږي چې څه دې ویلي. اوویشتم I will try. I will try. زه به کوشش وکړم. زه به کوشش وکړم. اتویشتم don't force me. don't force me. force مجبورول معنی ما مه مجبور کوئ. ما مه مجبور کوئ. یو څوک ته په زوره تا ته وایي چې داسې وکړم داسې وکړه او ته ورته اخره کې تنګ شي ورته وایي چېرې ما مه مجبوروه نو هلته موږ دا کارولی شو. don't force me. ما مه تنګوه یا ما مه مجبوروه. نهه give it to me. give it to me. give it to me ما ته یې راکړه. give it to me یعنې ما ته یې راکړه. یو د چا په لاس کې څه شي ستا خوښ شي ته یې ګورې ته ورته چې give it to me please. که please ورسره ولګې لږ مؤدبانه طریقې سره راځي. صحیح شو. ادبناکه طریقې سره give it to me please یا could you please give it to me یا please مخکې یا وروسته ورسره ولګې. دېرشتم I don't feel good. I don't feel good. زه ښه احساس نه کوم. زه ښه احساس نه کوم. مقصد دا ده چې ته موډ دې خراب وي طبیعت دې صحیح نه وي نو تا ته څوک ووایي چې د چکر ته ته ورته وایي چې I don't feel good. زه ښه نه احساسوم یا ښه مجاز مې ښه نه دی یا طبیعت مې ښه نه دی. ته ورته ویلی شي ساده الفاظو کې I don't feel good. چې ډېر زیات وضاحت ورته نه ورکړې نو ته ورته ووایې چې I don't feel good. زه ښه نه احساسوم. نو دوستان دا د نن ورځې درس او جملې لکه د پخوا په شانتې امید کوم چې لږ ډېر کومک یا کار هم ترېنه اخیستی او همداسې دوامدار ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.